بسم الله الرحمن الرحیم. محترم وس کیبورډ درته ښیم. بعضې ملګري د کیبورډ سره نااشنا یي چې د کومو بټنانو نومان ما اخیستي هغه اندازه نه ورکوي چې دا کومه بټن ده، کنټرول څه ته وایي، آلټ څه ته وایي، کې څه ته وایي، زیډ څه ته وایي. په دا بټنانو کې دی ناولده وي. نو اول دا طریقه درته ښیم. دویمه دا طریقه درته ښیمه چې کله ايډاب اډیشن خلاص کې وخت ټول ايډاب اډیشن سره ګډ وډ وي، نو اندازه نه ورکوي چې دا څنګه خراب سوی دی او ګډ وډ سوی دی. دا شیان د ریکارډ بټن چیرې ده، د شي د خرابولو بټن چیرې ده، دا اندازه نه ورکوي. نو دا طریقه درته ښیم چې کم شی بې ځای سوی او بیا یې بېرته موږ څنګه پر ځای کړو. دا دوې طریقې درته ښیم. اول ورځمه کیبورډ ته، دا مې خلاص کوي. دلته به کې ولیکم، په دې کې اوس کیبورډ دا مې ووهي. کیبورډ چې دی هغه دا رقم شی دی. په دې کې اوس دا ښکاره الفاظ خو دا دې لیکلي دي. ګوره کنټرول بټن، دی ته کنټرول بټن وایي، دې ته آلټ وایي، دې ته سپیس وایي، دې ته انټر بټن وایي. او هلته چې کله ما درته ویله چې کنټرول زیډ ووه، کنټرول یو دا ده یو دا ده، دا به تکیه کې داسې، دا به ورسره تکیه کې داسې. صحیح شو؟ دا کنټرول زیډ شو، دواړه یو ځای. یا آلټ کې ما درته ښوولی یو باید ځایو کې، هغه کې آلټ دا بټن ده. ګوره یوه دا یوه دا، کنټرول هم دوی دي، یوه دا یوه دا، دا سره کې بټن دا. یا کنټرول ایس بټن، کنټرول ایس. دا کم بټنان چې ما نومان درته اخیستي وو هغه دا طریقه ده. یا هلته ما پروګرامونه په بټنو کې درولي چې زیډ ووه، زیډ دا دی، دا زیډ دی، دا ایکس دی، دا ټي ده، دا کی ده، دا انټر دی. دا هغه بټنې دي چې په کومو کې ما تاته پروګرامونه درته درولي وه چې په کومه بټن ټون پورته کیږي، کومه بټن به ریور پورته کیږي، په کوم بټن به ډیلای پورته کیږي. دا طریقې ټولې ما درته ښوولې ولې. خو صرف بعضې ملګري د کیبورډ سره ناشنا یي، د هغو په وجه مې کیبورډ ښکاره کوي چې خالي په کیبورډ باندې سر خلاصي، چې کیبورډ دا رقم دی، دا رقم بټنان لري بس. او ډیلیټ بټن چې بیا دا ده، ډي ای ایل، دا ډیلیټ یا سم دم ډیلیټ پر لیکلی، دواړه سي. بس دا د کیبورډ طریقه سوه. دویمه طریقه دا درته ښیم چې په ايډاب اډیشن کله سره ګډ وډ سوي بیا ته څنګه باید برابر کې، یا چیرې ګډ وډ کیږي. اب اډیشن خلاصوم. په دې کې ګوره کله دا نه وي، کله دا نه وي، کله دا نه وي، کله دا نه وي. خو داسې وخت راځي چې کله کله دا رقم ګډ وډ سوي چې چا ګوتې کې وهلی په خپله نه ګډ وډ کیږي. هغه دلته دی، دا ځای چې راخلاص کړې دا وینډو، دا کم نښانونه چې دي، دا نښانونه که هر دانه ختم سوی وو هغه شی به نه وي. مثال اوس ټیم، ټیم چې دلته ټیم دی هغه دا ټیم ښیي. زوم چې دا کم زوم دی هغه دا ښیي. دا رقم ټول مکمل. افیکټیز دی هغه دا ښیي، دلته په دا ځای کې ده، دا افیکټیز. خو دا هر شی چې دی اوس به خپل عملاً ووینو. دا کارت صحیح سو. راله ايډاب اډیشن دی خلاص کی. اوس ریکارډ په چیش روانه، ریکارډ په چیش دره، د ریکارډ ټیم په چیش معلومه، یو شی نست.
دا بس ټول مکمل چې دی دا په دا ځای کې د وینډو دا نشانونه ولګوه ټول بیرته راښکاره کېږي ټول تاسو فیل تاسو افیکټیز تاسو داسو چې هر نشان لګی خپل دغه راښکاره کوي داسو 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 دا ټول دا رقم سو خو اوس کښته دي لږ بیا راپورته کړي داسې نشان پر ولګو پورته کړه لږ خو دا شیان چې کوم وخت کې دا رقم وي بس د دې ځای څخه کار اخلي دا سبق مې د دې دپاره درته وښوی چې کله تاسې ته مشکل جوړ نشي یا ستاسې په ايډاب کې چا ګوتې وهلې وي ګډ وډ وي درته تاسې ته اندازه نه معلومیږي د دې دپاره مې دا طریقه درته وښول بس